دلته باقاعده زنانه ودرېږي ینګ هلکان ینګ ټول خلک ورله راځي او هم چکله غوندې جوړونه موږ مخکې ملي صاحب ته ویلي دلته دا یو چکله غوندې جوړونه نوښار دی نوښار نوم پرې بدنامېږي د بل ځای نه دا ښځې راځي او د پولیس ملګرو تاسو د دغه بابا خبرې واورېدلې. دغه بابا وایي چې مختلفه خلک دي نوښار ته جنکۍ راولي ښځې راولي او نوښار پې بدناموي پېښور پې بدناموي. نو ملګرو حقیقت هم دغه خبره ده. د خیبر پښتونخوا خلک ډېر درانه خلک دي ډېر عزتدار او ډېر قدردان خلک دي. دلته مختلف خلک راځي بغیر پښتانه نه وي نور خلک وي راځي دلته جنکۍ راولي ښځې راولي خیبر پښتونخوا ته او دا خیبر پښتونخوا پې بدناموي. باید له هر چا نه دا خواسته له ادارو نه خواسته چې د دې خلکو خلاف کاروایي وکړي او بالخصوص له شاهنام خان نه دا خواسته چې د دې خلاف کاروایي وکړي ځکه هغه د هیومن رایټس اکټیویسټ هم دی او د دغه خلکو خلاف کاروایي هم کوي. نو ملګرو دغه ویډیو ډېره زیاته شیر کړئ چې د دغه خلکو خلاف کاروایي وشي. دلته باقاعده زنانه ودرېږي ینګ هلکان ینګ ټول خلک ورله راځي او هم چکله غوندې جوړونه موږ مخکې ملي صاحب ته ویلي دلته دا یو چکله غوندې جوړونه نوښار دی نوښار نوم پرې بدنامېږي د بل ځای نه دا ښځې راځي او د پولیس بند ته مخامخ ولاړ دي کم از کم په خپل هم وګورئ څوک راځي ورته ودرېږي څوک زه تا ته نه شم ویلی همدغه ماشومان همدغه خلک راځي او دلته راوځي یو لوی قیامت را باندې روان دی د چکري مثال جوړ دی دا دوه کسان دي ورسره او تیز رفتار ورته ولاړ دي بالکل زموږ انتظامي ودره دا نن بیا ولاړ دي دا کورونه والا موږ ته وي دا پوکرې او پنډې والا کم از کم دا چکله دلته نظمون غواړي دا چین کې بندون غواړي دا زنانه موږ نه کین تانې حدودو کې دا راځي څه نه وایي تانې حدود یار یار کم از کم دا نظمون غواړي موږ پرونه موږ د ینګ ماشومان د سکول اوسه ولاړو په موټرسایکل اوس هم مزاحګیرو والا ولاړ دي دا یو چکله شروع ده دا د خدای لپاره ختمه مالک صاحب تاسو پر دا پند نه شو راولي دا نه باندې په او مخکې ما مکرم قاضي ډي اس پي صاحب شړلي اوس بیا ودرېږي روزانه زموږ د نوښار پرتوک دوتي زم د نوښار خلک هغه روس هم ولاړ او چوکه ورپسې او دا پوکرې والا دا د بل ځای نه راځي نوښار راله شرموي خو د نوښار خلکو سترګې پټې کړي په هر څه باندې نو په یې چکله خو سترګې مه پټوئ نو دا بل ځای ته بل جوړوئ که نه کم از کم دې نه چکله جوړه ده